د دولتي پوهنتونونو د پیل ګونګ حالت. که څه هم په ټول هیواد کې خصوصي پوهنتونونه شروع دي او په روانه میاشت کې ډیری هغه یې منعي کانکور ازموینې اخلي، خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. د کابل پوهنتون په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو پیل ته محصلین او استادان شیبې شمیري، خو لا هم نه دی پیل. ولې؟ استاد نورالله خاد چې د دکتورا دورې بشپړېدو ته یې ایله څو میاشتې پاتې وي، په اړه یې سیمه نیوز ته وویل: د پوهنتونونو د نه پیل لویه وجه اقتصادي کیدای شي، ځکه د پوهنتونونو چلول لګښت غواړي او د دغو لګښتونو پوره کول په اوس وخت کې نسبتاً ګران کار دی. استاد چې د پوهنتونو د پیلېدو په اړه یې پر ټولنیزو شبکو د یو کمپاین مشري هم کوله، د پوهنتونو او نجونو ته د ښوونځیو د دروازو د ژر پرانیستلو هیله لري. موږ په ټولنیزه میډیا هم د پوهنتونونو او ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کمپاین وچلاوه. زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ، خو له بده مرغه لا مو یې نتیجه نه ده لیدلې. د پوهنتون د یو مدرس په حیث مې غوښتنه دا ده چې هر څومره ژر چې کېدای شي ټول ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي. دا ځوان بیا د خوست د ټیک یوه نیمه میاشتې کابل کې د پوهنتون پیلېدو ته په نن او سبا کې تېره کړه، خو لا یې هم د پوهنتون د پیل د سبا زیری نه دی اورېدلی. موږ تقریبا د تیر کال د هود په میاشت کې ماسټري پیل کړې وه. له هغې راوروسته تقریبا دا د کال په پوره کېدو دی، خو زموږ یو سمستر لا پای ته نه دی رسېدلی. علت دا دی چې دوه ځلې زموږ دغه سیستم د کرونا بدمرغې ناروغۍ له امله له خنډ و ځنډ سره مخامخ شو. له هغې راوروسته دا د نظام بدلون د دې لامل وګرځېد چې زموږ درسونه په نیمایي کې پاتې شي او سمستر لا پای ته ونه رسېږي. که څه هم د لوړو زده کړو چارسنبالی وزیر نږدې هره ورځ وزارت کې غونډه لري او څو ځلې د پوهنتونو د ژر پیلېدو په اړه ډاډ ورکړی، خو لا هم پوهنتونونه نه دي پیل شوي. دا د یو خصوصي پوهنتون وداني ده. په ټول هیواد کې خصوصي پوهنتونونه وروسته له هغه چې سیاسي بدلونونه راغلل، د خصوصي پوهنتونو اتحادیې و جامع طرحه جوړه کړه، وزارت ته یې وړاندې کړه، هغوی تایید کړه. خصوصي پوهنتونونه په ټول هیواد کې شروع دي. که څه هم د محصلینو ورتګ کمرنګه دی، خو د دولتي پوهنتونو د پیلېدو په اړه لا هم وضاحت نشته. د ډیری کدري غړو استعفا، پوهنتونونو ته د ټیټې سویې سرپرست رئیسان ورپېژندل او د معاشونو نه اجرا هغه لاملونه دي چې ویل کېږي د دولتي پوهنتونونو پیلېدو ته یې ډب ور اچولی.